باڼه په خوب کې لیدل. حضرت ابن سیرین رحمه الله فرمایي باڼه په خوب کې لیدل د دین ساتنه کول دي. که یې باڼه په خوب کې ولیدي چې رپېږي یعنې شوري نو ناروغ به سي، او که یې باڼه له سترګو څخه لوېدلې وي نو په دین کې به کوم مشکل رامنځته سي. حضرت ابراهیم کرماني رحمه الله فرمایي که یې باڼه کاږه سوي وي یعنې د خپل هغه کانچې څخه وتلي وي نو په هغه اندازه به یې مال ته زیان او تاوان ورسیږي. حضرت جعفر کرماني رحمه الله فرمایي باڼه په خوب کې لیدل پر 4 قسمه دي. اول د دین ساتنه کول دي، دوهم هم فکر ملګری دي، دریم په مال او رزق کې برکت یا یو مشکل پیدا کېدل دي، او څلورم خوشحالي به په نصیب سي.